د قربانۍ ورځې دي ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام د الله د حکم د تعمیل دپاره نذرانه کوي لیکن موږ ته الله مال را کړی دي الله پیسې را کړی دي الله دولت را کړی دي چې کله د قربانۍ وخت راسي بیا موږ لانجې کوو یو وار خدا د دې عالم سره رابطه وکړه دا فرض دغه واجب ده پر ما که نه ده واجب په موږ په کور کې پر یوه واجب ده که پر ډېر واجب ده بس دا لانجې شروع که چیرې دی په دې پوه شو چې نظم خلاصېدل یې راباندې واجب ده بیا په ګنج کې ګرځي چې کمزوره کوي په کم قیمت باندې هغه راولي ولې د الله بنده دا مال تاسو چا درکړي دا پیسې چا درکړې ستا رنګه ستا په شکل کې انسانان دي د ماښام پر ګوله قدرت نه لري ستا رقم انسانان دي په لس کاله په کور کې وینه نه دوی توی سوې الله جل جلاله وایي زه ستا د پسه یا ستا د قربانۍ غوښه څه کوم لن ینال الله پاک جل جلاله ته نه رسیږي د دې غوښې الله پاک جل جلاله ته پکار نه دي د دې وینې الله پاک ته پکار نه دي فقط ستا نیت الله ته معتبر دي ستا نیت او ستا اخلاص الله تبارک وتعالی ته معتبر دي غوښې بیرته ستا دي ستا بچیان پر راټولي ستا بچیان کبابونه خوري ستا بچیان ورته خاندي ته په خوشحاله کېږي لیکن بیا موږ لانجې کوو د مال او دولت ته دومره ستا ته محبوبه سو نبی علیه السلام فرمایي دنیا دا سړی بخیل کوي مبخله ذریعه د بخل ده او ذریعه د بزدلۍ ده بزدله دا که ما د دنیا مصرف که بیا به زه چی خورم داسې نه دا اوسي داسې نه دا اوسي بخل لاري چې د الله ورکړل سوی مال کې د یوه روپۍ د ځانه نسي بېلولی امت ته پکار دا ده چې ابراهیم علیه السلام د خپل نازنین زوی په شکل کې د الله د دا امر د تعمیل په خاطر خپل بچی پیش کړي موږ مال نسو پیښولی موږ پیسې نسو پیښولی دا به یې ډېرې بېوفایي امت ته پکار دا ده چې کوشش دا وکړي چې په ګنج کې هغه ښه چاغ پسې اخلاص د الله دپاره الله تبارک وتعالی زموږ سره وعده کړې ده چې الله وایي په دې زه ستا مال نه کموم نه در کموم ان تر دې چې 900 چنده هم د دې اجر الله پاک جل جلاله ورکوي راغلي هم دي